نحمده ونصلي على رسوله الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آسان قرآن آیات په آیات توري په توري 19 سبق موږ سورة بقره 12 آیات ترجمه زده کوو. که مو دروسو پوری چینل نه دی سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ او لایک یې کړئ او شیر یې حتماً کړئ د نورو سره چې تاسو هم په دې ثواب کې شامل سي. راځئ شروع کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. خبردار بیشک هم دوی فساد کوونکي دي او لیکن دوی شعور نه لري. دلته تیر سبق کې مو ویلي الا یعنی دا چې څه وخت راسي خبرداري ورکوي، یعنی اوس ډېر توجه سره دا خبره واوري، یعنی خبردار اوسي. الا انهم بیشک دوی، ان بیشک، هم دوی، هم دوی، هم دوی، انهم بیشک دوی، هم دوی، مفسدون فساد کوونکي، مفسدون فساد کوونکي، انهم هم المفسدون بیشک هم دوی فساد کوونکي دي. په تیر آیاتو کې هم د ذکر وکړي چې انهم راسي بیا هم راسي، نو په دې کې تاکید دی چې بیشک هم دوی فساد کوونکي دي، بیشک هم دوی فساد کوونکي دي، یعنی دا فساد کوونکي چې دغه منافقین دي. دوی خو وایي چې موږ فساد نه کوو، لیکن الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دغه منافقین چې دي دوی فساد کوونکي دي. انهم هم المفسدون دوه واره هم راغلی دي، نو په دې کې تاکید دی انهم هم المفسدون بیشک هم دوی فساد کوونکي دي. ولكن او لكن و او لكن لا يشعرون دوی شعور نه لري، لا يشعرون دوی شعور نه لري، یعنی دوی هیڅ نه پوهیږي. یو خو فهم دی، علم دی، دا شعور دی، یعنی بیخي کم درجه علم هم نه لري، دوی بیخي نه پوهیږي. لا يشعرون دوی شعور نه لري، یعنی دوی دا وایي چې موږ چې دوی په مځکه کې فساد نه کوو، یعنی دوی نفاق چې دی، دا منافقت چې دی، دا ډېر غټ فساد دی په مځکه کې. دوی خو موږ فساد نه کوو، نو الله سبحانه وتعالی دوی ته فرمایي چې دا فساد کوونکي دوی دي، دا دوی چې دي فساد کوونکي دي، خدا دی چې دوی هیڅ نه پوهیږي. لا یشعرون دوی شعور نه لري. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. خبردار بشک هم دوی فساد کوونکي دي او لیکن دوی شعور نه لري. دا 12 آیات په بل سبق کې به انشاءالله در 14 آیات ترجمه کو. نو کوشش کوئ د هر توري چې دی په ښه یې زده کړئ، د دې تکرار بار بار راځي، داسې نه دي چې بیا په آیات کې راسي او ستاسې نه زده. نو که نشته کوئ که دغه ویډیو بار بار تکراروئ، خو هر توري چې دی هغه باید زده یي، ښه مو په یاد یي چې بیا انشاءالله تعالی چې دا توري په قرآن کې راسي نو بیا مو زده یي. چې هر چېرې موږ قرآن وایو دغه توري موږ پشکې وینو نو بیا زموږ زده یي انشاءالله تعالی. نو انشاءالله په ډېر چابکي سره به تاسې د قرآن په ترجمه پوه سئ. الله سبحانه وتعالی جي د عمل کول توفیق راکړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.